اکثر ملګری شکایات کوي دعا مو نه قبلیږي، وظایف کوو حاجت مو نه پوره کیږي، وظایف کوو الله تعالی مو له قرض څخه نه خلاصوي، دعا کوو دعا مې د رشتې په باب باندې نه قبلیږي، دعا کوو دعا مې د مالداري په باب باندې نه قبلیږي، دعا کوو دعا مې د محبت په باب باندې نه قبلیږي. راځئ محترمینو ډیر مجرب عمل درخیم، په دې باندې عمل وکړئ. الله پاک جل جلاله څخه چې دعا وغواړي فورا به قبلیږي. الله تعالی خپل وایي چې زما بندگانو تاسو لما څخه دعا وغواړئ، د چی شي دعا سی غواړئ زه قبلوم، او تر ما هیڅوک داسې نه ده در نږدې چې هغه ستاسو دعا قبول کړي، بلکې زه یم لما یې غواړئ له بنده یې مه غواړئ. نو محترمینو الله تعالی خپل اعلان کوي چې زما بنده ما ته راسي دعا وکړي زی دعا قبلوم، خو اکثر ملګری بیا شکایات کوي چې زما دعا قبلیږي ولې نه، زما حاجت پوره کیږي ولې نه، ما ته الله تعالی مال او دولت ولې نه راکوي، زه دعاګانې ډیرې کوم، زما رشته نه منظوره کیږي، زه دعاګانې ډیرې کوم، زما غږ ولې الله نه اوري، زما فریاد زه ډیرې زیاتې دعاوې کوم. محترمینو د هغو خلکو لپاره وایم چې تاسو نه امیده کیږئ مه، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول ده، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په قول کې العیاذ بالله هیڅ کله دروغ نه راځي. 1400 کاله مخکې خبر کړي، هغه اوس ټولې ثابتې سوي دي. نو د مبارک فرمایي پر هغه لیول به دعا وکړي کم چې الله غواړي او کم چې د الله رسول موږ ته ویلي دي. هغه دعا چې تاسو وکړئ هغه فورا اسمانو ته ځي قبلیږي. که چیرې تاسو پر هغه شرایطو باندې برابر نه یاست، پر هغه شرایطو باندې دعا نه کوئ، نو بیا به خامخا ستاسو په زندگی کې مشکلات وي. هغه دعاګانو به ستاسو په دعاګانې چې دي په هغه کې به وخت راځي او د قبلېدو له امله به تاسو دغه پریشانه یاست زموږ دعاګانې ولې نه قبلیږي. محترمینو زه هغه خبرې چې رسول الله مبارک کړي دي هغه شرایط تر تاسو پورې رسوم، تاسو په هغه باندې عمل وکړئ. زما خو مکمل یقین د عقیده مې په دې مضبوطه ده چې که چیرې پر دغه شرایطو باندې هر ملګری عمل وکړي ان شاء الله په ګارانټي سره الله پاک جل جلاله به دغه مشکل حل کوي، ځکه چې الله هم فرمایي د الله رسول هم فرمایي. نو پر دې باندې زموږ عقیده ده، پر دې زموږ ایمان ده، یقین مې مضبوط ده چې له دې وروسته دغه شرایط چې موږ وکړو موجود وي او دعا وکړو، پر دې شرایطو برسېره چې موږ دا دعا وکړو دا دعا فورا الله قبلوي. محترمینو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله کله وخت چې د انسان دعا نه قبلیږي هغه ایڅو وجسته، هغه علتونه هم زه تاسو ته درخیم، له هغو څخه ځان بچ کړئ. او هغه وظیفه چې ډیره مجربه ده د دعا په باب باندې د الله د انسان دعا ډیره زر قبلوي هغه هم درخیم. خو تر دې مخکې هغه علتونه درخیم هغه له ځان څخه لرې کړئ، بیا هغه وظیفه وکړئ، بیا به مو دعا ډیره زر قبوله شي. اصلا کله کله دعا نه قبلیږي دغه څو علتونه وي، لکه خوراک حلال نه وي، ځکه چې انسان چې کم خوراک په زندگی کې خوري هغه حلال نه وي، په حرام مال یې ګټلی وي هغه خوري، نو له دې وجې څخه د انسان دعا نه قبلیږي. دوهم کله چې انسان دعا کوي د الله په در کې خو په هغه کې اخلاص او صداقت نه وي، نو کله چې اخلاص او صداقت نه وي پکې کې نو هغه دعا قبلېدلو چانس هم نشته. او په غوښتنه کې دی ډیر تعجیل کوي، تلیوار مثلا یو خواته تلیواري د دنیا کارونه، او په هغه دعا کې دی داسې دعا وکړي چې په هغه کې اخلاص نه وي، د تلیوار زیات وي، او داسې کومه غوښتنه په هغه دعا کې کوي په هغه کې عاجزي هم نه وي. دوستانو له دې څخه ځان وساتئ او دا عاجزي اخلاص صداقت په دعا کې راولئ. بل کله چې دعا د انسان نه قبلیږي نو هغه انسان باید د دعا په وخت کې له دغو شانو څخه ضرور ځان وساتي، وروسته به الله پاک جل جلاله د دعا ضرور قبلوي. الله تعالی جل جلاله د انسان دعا قبلوي، خو کله په یو شکل کې وي او کله په بل شکل کې وي. چې تاسو کومه غوښتنه کړې وي د دغه شی په درکولو کې فی الحال د تا لپاره خیر نه وي بلکې تاوان وي او شر وي، هم له دغه وجه الله تعالی جل جلاله
تا ته په درکولو کې څه وخت لګوي نو ځکه چې فورا یې نه درکوي. نو شاید په دې کې میاشتې هم ولګېږي، کلونه هم ولګېږي، یا داسې ورځې هم هفتې ولګېږي، له هغه وروسته ستا دعا قبوله شي. یا داسې دعا وي چې د دې غوښتنه مقابل کې الله تعالی بل رحم در باندې وکړي. مثلا چې ته دعا کوي چې یا الله دغه حاجت مو رافړه کې، یا الله دا مشکل مې را حل کې، یا الله دلته مو رشته منظوره کې، نو هغه نه وسی خو الله پاک جل جلاله په بل ځای کې درته قبول کړي چې را روان مصیبت یې پر تا باندې الله خو ور باندې خبر ده، ته نه ور باندې خبر. نو خو د دې دعا په برکت سره الله پاک جل جلاله تعالی هغه مصیبت څخه خلاص کړي، تعالی غم څخه خلاص کړي چې هغه داسې غم وي دغه کم چې ته دعا کوې چې الله دغه مشکل د لدې مې وساتي هغه به دې هیر شي. ځکه چې پخوانو خلکو هم متل کړی چې سختري یو تر بل بتري. مثلا داسې غم در باندې را روان که چیرې هغه تا ته راسي پر هغه تیر غم باندې به شکر وکړې، خو الله پاک جل جلاله د دې دعا په برکت سره له تا څخه هغه دفع کړي. یا د دغې دعا په مقابل کې الله تعالی بل نعمت درکړي، ځکه چې ته د یو نعمت دعا کوې چې الله دغه ماته راکړي، الله پاک جل جلاله تر هغه زیات درکړي. ګوري څومره مجرب عمل ده چې ته دعا کوې د یو شي په باب باندې، خو هغه الله نه کې در بل شی د تا په ذهن کې نه وي، خو تر دې تا ته ډېر محترم وي، تر دې تا ته ډېر قدرمن وي او تر ډېر په خوشحاله کېږي الله هغه درکړي. اکثره وخت داسې سوي دي له خلکو سره. یا داسې چې الله تعالی که په دنیا کې هیڅ اثر د دعا ښکاره نه کړي، نو معلومه خبره ده چې دغه دعا یې ستا د آخرت لپاره ذخیره کړې، د آخرت لپاره جمع کړې ده، او په آخرت کې چې هغه ډېرې دعاګانې تا په دنیا کې کړې هغه نه دي قبلې سوې، په آخرت کې تا لپاره ډېر شیان تیار کړي، د جنت ماڼۍ، د جنت بنګلې، میوې، هغه الله پاک جل جلاله درکوي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک کې راځي چې دعا په آخرت کې ډېر زیات وزن لري، نو انسان به هلته ډېر زیات خوشحاله سي هغه دعاګانو ته چې دنیا کې نه دي قبل سوي او آخرت ته ذخیره سوي دي. بل حدیث کې هم راځي د انسان دعا خامخا قبليږي. ګوري نبی علیه السلام فرمایي د انسان دعا خامخا قبليږي تر څو چې د تلوار ونه کړي، یعنی له دعا غوښتلو وروسته په سبا انتظار وي چې زما دعا ولې نسوه قبوله، نو دا انتظار دی وکړي. مثلا داسې انتظار چې په هغې کې تعجیل تلوار نه وي، نبی علیه السلام دغه دعا ضرور الله تعالی قبلوي. ملګرو په دغه شرایطو باندې ځان برابر کړي. کله چې پر دې شرایطو ځان برابروي، مثلا زه تاسو ته وایم لمونځ مې وکړ، له هر لمانځه وروسته کوشش وکړئ دغه وظیفه ډیره وایاست، تقریبا کم از کم تر 500 پورې خو ضرور وایاست. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، دغه ډیر کوچنی آیات دا وایاست، ځکه چې د دې معنا دا ده چې الله پاک جل جلاله فرمایي چې زه ستاسو رب یم، ما ته دعا وکړئ. مثلا داسې دعا وکړئ چې له ما څخه دعا وغواړئ، دا نه معنا چې ما ته دعا وکړئ، الله تعالی د دعا ضرورت نه لري، لما څخه دعا وغواړي زه قبلون کوم، زه قبلوم چې د هر څه په باب باندې وي جائز وي. کله چې مدار له هل منظور سره 500 سواره وویل، نو غوړسته په پښتو کې دعا وکړي، دعا پر هغه شان و چې ما تاسو ته بیان ک، پر هغه شرایطو یا وکړي چې تاسو پر دې شرایطو برابر یاست، لغورسته دعا وکړي دی الله د رسول قول د ګوري دا زله ځان نه درته وایم، دی الله د رسول قول دی چې تاسو دعا پر شرایطو برابر وکړي خامخا الله تعالی قبلوي. چې جائز مراد دی پزړه کې هر څه غواړي ضرور الله تعالی قبلوي، او کچيري دغه شرایط پکې موجود ولو. محترمینو نن لنو نقاستو کې عزم کې دا شرایط په ځان کې موجود کی، لغورسته بیا دغه تور وایس، بیا وظیفه، بیا دعا وکړي. کچيري په تاسو کې دا شرایط نه موجود او دعا کوي، نو ډیر مشکل ده چې دعا به قبول شي، ځکه ما تاسو ته وویل. نو کوشش وکړئ دغه شرایط په ځان کې راولئ، بیا دعا وکړئ، موږ هم دعا وکړو، بیا تاسو ته کوو، پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله.